السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته پخیر راغلی. دوستانو د هغه ویزیټ ویزې خاوندانو لپاره یو ډیر ښه خبر لرم. کم چا چې ویزیټ ویزې د درېیمې میاشتې اول تاریخ څخه راپدې خوا ختم شوي او یا ختمېدونکي دي، خو اوس د نوي قانون له مخې دوی سره تر 8 تاریخ پورې وخت شته چې یو ویزه بدله کړي او یا خپل ملک ته لاړ شي، خو دوی ته یو میاشت نوره وخت هم ورکړه. دا وخت به په کوم صورت کې درکول کیږي؟ آیا د دې وخت به فیس درنه اخیستی کیږي او یا به څنګه دا وخت تاسو ته درکوی کیږي؟ دغه غواړو معلوماتو لپاره تاسو د ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ. که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د ضرور سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که چیرې احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا د ضرور سره ضرور لایک کړئ. بله ده چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ. که څه هم زیات کسان کوشش کوي چې زما معلومات خپلو ملګرو سره شریک کړي، د دوی څخه مننه کوم، خو تاسو هم دغه کوشش کوئ چې دا معلومات خپلو ملګرو سره شریک کړئ. زما تل کوشش هم دا دی چې تاسو ته دقیق او په وخت معلومات ورسوم. ښه، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ویزیټ ویزې خاوندانو لپاره د 8 میاشتې 11 تاریخ اخرنی تاریخ دی. هغې نه پس به دوی پسې غرامې یا مخالفې شروع کیږي. کم چا چې ویزیټ ویزې دي او د دوی ویزې د 3 میاشتې اول تاریخ څخه راپدې خوا ختم شوي او یا ختمېدونکي دي، نو د دوی سره د 8 میاشتې 11 تاریخ پورې وخت شته چې خپلې ویزې بدلې کړي او یا د اماراتو څخه بهر لاړ شي. دا خبره څو ورځې مخکې د ICA یا د جوازاتو ویاند په یو سیمه ییز تلویزیون سره مرکه کې وکړه، خو تېره ورځ د ICA یا د جوازاتو په ټویټر پاڼه باندې ځینې معلومات خپاره شول چې په هغې کې لیکل شوي دي، تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري چې د انټري پرمټ او یا ویزیټ ویزې لرونکي کم چې په هیواد کې دننه دي، دوی ته د اګست 11 تاریخ یا د 8 میاشتې 11 تاریخ آخرنی تاریخ ورکړی شوی دی چې یا خپله ویزه بدله کړي او یا د ملک پرېږدي. او بل ټویټ کې ورسره راغلي چې دوی ته به 10 ورځې نوره هم ورکړی شي چې یا ویزه نوي کړي او یا د ملک پرېږدي، خو دا به صرف یو پیره ورکوی کیږي، د دې نه به اضافه نه ورکوی کیږي. مطلب دلته دا دی چې کم چا ویزیټ ویزه د 3 میاشتې اول تاریخ څخه راپدې خوا ختم شوي او یا ختمېدونکي ده، دوی د اول د 8 میاشتې 11 تاریخ پورې خپله ویزه بدله کړي او یا د ملک پرېږدي. که بیا هم څوک ونه توانېدل چې د 8 میاشتې 11 تاریخ پورې خپله ویزه بدله کړي یا ملک پرېږدي، نو دوی ته به 10 ورځې وخت نوره هم ورکړی شي، کوم چې به اخرنی تاریخ د 9 میاشتې 8 تاریخ وي. دغه 10 ورځې وخت به صرف یو پیره ورکوی کیږي، دوباره به دوی ته نه ورکوی کیږي. خو تر اوسه پورې حکومت دې په اړه څه نه دي ویلي چې د 10 ورځې وخت به دوی څنګه ورکوي. د دې لپاره به کسان ځان ته ټایپینګ کوي یا به لکه څنګه چې مخکې وخت په اتوماتیک ډول ورته اضافه شوی یا به په اتوماتیک ډول دا وخت ورته اضافه کیږي، او ورسره دا هم نه دی ویلي چې د دې به فیس اخلي او که نه بیا اخلي. دغه معلومات شاید په نږدې راتلونکي کې حکومت له لورې خپاره شي. نو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. که کوم بدلون پکې راغی زه به کوشش کوم چې تاسو ته په وخت ورسوم. دلته دا خبره یو ځل بیا په غور سره واورئ. کم چا چې ویزیټ ویزې ختم شوي دي اول دې کوشش وکړي چې د 8 میاشتې 11 تاریخ پورې خپلې ویزیټ ویزې نوي کړي یا د اماراتو څخه بهر لاړ شي. که بیا هم دوی ونه توانېدل په دې باندې، نو دوی ته 10 ورځې وخت نوره هم ورکوی کیږي. خو د دې وخت داسې ذکر نه دی شوی چې دا به څنګه دوی ته ورکوی کیږي، د دې به کوم فیس ترې اخلي یا به دوی ته مفت دا وخت اضافه کیږي او یا به کومه بله لار د دې لپاره حکومت ټاکلې وي. د دې په اړه تر اوسه پورې داسې کوم معلومات نه دي خپاره شوي، بس صرف دا ویل شوي دي چې کم څوک ونه توانېدل چې د 8 میاشتې 11 تاریخ پورې د اماراتو څخه بهر لاړ شي یا خپله ویزه بدله کړي، نو دوی ته به 10 ورځې وخت نوره هم ورکړی شي. دلته یوه بله خبرې کول ضروري بولمه. کم چا چې ویزیټ ویزې یا اقامې د 3 میاشتې څخه مخکې ختم شوي، که هغه په اوله 2 میاشت کې دي یا په 2019 18 19 کال کې دي، د دوی لپاره واړه مخالفې معاف شوي او دوی کولی شي چې د 8 میاشتې 18 تاریخ پورې د اماراتو څخه بهر لاړ شي. ورسره ښه خبره دا ده که څوک د دې فرصت څخه ګټه واخلي دوی ممنوع کیږي نه، دوی بیا کولی شي چې اماراتو ته په قانوني ډول راشي. د قانون په اړه اکثره خلک وایي چې ختم شوی دی، خو حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې اماراتو حکومت دا قانون نه دی ختم کړی او نه یې په اړه کوم معلومات خپاره کړي. دا تر اوسه پورې پر خپل ځای دی، نو کم چا پسې چې مخالف وي هغه کوشش وکړي د دې فرصت څخه ګټه واخلئ. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو د ګټور تمام شوي وي. کوشش وکړئ خپلو واړو ملګرو سره شریک کړئ تر څو کم چا دې په اړه چې کومه اندېښنه ده هغه ختم شي. نور که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د ضرور سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که چیرې احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا د ضرور سره ضرور لایک او فالو کړئ. دوستانو کوم ملګري چې فیسبوک پاڼه باندې ماته میسیجونه کوي، د هغو څخه مې هیله دا ده چې مهربانۍ له مخې تاسو دا پوښتنې مانه په وټساپ باندې وپوښتئ، ولې چې وټساپ باندې زه کوشش کوم هر چاته زر جواب ورکړم او د فیسبوک میسیجونو ته ډېر کم وخت پیدا کوم چې هغو ته زه جواب ورکړم. نو هیله مې دا ده چې رانه خفه نه شئ او کوشش وکړئ چې مانه د کمنټ یا د وټساپ له لارې پوښتنه وکړئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.